نشاد دا واکدارانو باندې چې زمونږ د وطن سترې پورتایله چې راځي زمونږ د وطن سترې پورتایله چې راځي تلسکي زمونږ د وینې میخوارایله چې راځي او بیعتي وي خونخواره سړي خور نه چرته کړې بیعتي وي خونخواره سړي خور نه چرته کړې بدمسته وي چوکای د سردارایله چې راځي او ټپوس وي امریکایي د شاهین بڼو کې جوړ ټپوس وي امریکایي د شاهین بڼو کې جوړ دي زمونږ د نافو سالارایله چې راځي او پټرال مو د وطن په اخبارونو کې تورخای شي ډانډیک صاحب خبره کوي چې پټرال مو د وطن په اخبارونو کې تورخای شي کمدر په جرګه کې رازدارایله چې راځي او چې کوم ډېر یې پروت دی په اواز کې نه پوهېږم چې کوم ډېر یې پروت دی په اواز کې نه پوهېږم دا تور کارغه په تور سهار بلایله چې راځي او دې کې هغه ګنګوډیر خلک دي زمونږ خان نشته د دې خان نو د زړه په ګنګوډیر مې قبضه وکړي زما خان شي د زړه په ګنګوډیر مې قبضه وکړي زما خان شي سرداره د بل ځای ښکلې خانه دی چې راځي ډېر زلاله ډېر چې سره نغمه وه سره غرمه وه په بڼ کې په شپېلۍ کې سره نغمه وه سره غرمه وه فضا خمار خمار نشه نشه وه سره غرمه وه ډېر او خپې ابلخ پې تڼاکې عمروان په توده ځمکه خپې ابلخ پې تڼاکې عمروان په توده ځمکه ادب مې د جانان د کور کوڅه وه سره غرمه وه او په ود کې د تمبو به کله کله ښکالو وشوه په ود کې د تمبو به کله کله ښکالو وشوه بل څوک نو یو زه بله هغه وه سره غرمه وه او شعر دی چې د خپل شهید ارمان په څلي ناستم فاتحې ته د خپل شهید ارمان په څلي ناستم فاتحې ته احساس سره په جنګ یو حادثه وه سره غرمه وه او دشتونو کې ډولۍ وې د پیریانو تاوېدلې دشتونو کې ډولۍ وې د پیریانو تاوېدلې ماحول سحرانګیز و تماشه وه سره غرمه وه او ارخوا چپه چوپیا وه د هاډ مر ولې زوال ارخوا چپه چوپیا وه د هاډ مر ولې زوالو چې دم پکې ټول پروت خوشي حجره وه سره غرمه وه ډېره منلې او سردار لوی واړو د پراتو خاموشي وه سردار لوی واړو د پراتو خاموشي وه یو ځه بله چې جسه مې جذبه وه سره غرمه وه سره چې ګرځي بې مهاره بې جلبه هغه روشي چې ګرځي بې مهاره بې جلبه هغه روک شي یاري چې څوک کوي د خپل مطلب هغه روشي او متل چې ډب نه وي ادب نه وي هغه کور دی متل چې ډب نه وي ادب نه وي هغه کور دی لویېږي چې بې ډبه بې ادبه هغه او بله کې سره چې د هرې سرې برخې کاتب د تشدد په قلم د هرې سرې برخې کاتب د تشدد په قلم تلې په سرو وینو زمونږ د تقدیر باب لیکلی او پکې ډاګي ده د سپینې ماڼۍ توره کرښه نن کوم مضمون زمونږ ملا چې په میراب لیکل ډېره منلې د هرې سرې برخې کاتب د تشدد په قلم تلې په سرو وینو زمونږ د تقدیر باب لیکلی او پکې ډاګي ده د سپینې ماڼۍ توره کرښه نن کوم مضمون زمونږ ملا چې په میراب لیکل خیر که سکونډري د ستم پښتنو زړګیه خیر ده که سکونډري د ستم پښتنو جانان انسان دی آخر څه فرښته خو نه ده او هر یو شاکار که د آذر مې تیستلی ده خو هر یو شاکار که د آذر مې تیستلی ده خو د جانان بود نه مې خالي د زړه کعبه خو نه ده لکه تره چې ما ته پیاګیر شي هغه مردا خو دی